ننګرهار کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري د ژوند ښکلی دی تر عنوان لاندې مشاعره ترسره شوه. که څه هم ید ولایت د شعر او ادب په برخه کې ځانګړی نوم لري، خو دغه مشاعره د یو څو شاعرانو، فرهنګیانو او ادب مینوالو په شتون کې جوړه شوې وه. په مشاعره کې د یو شمېر شاعرانو له لوري د شعر او ادب مینوالو ته شعرونه او نظمونه هم وړاندې شول. لکه مجنون چې د یار مینه کې سرحد نه لري، دومره مین په خپل وطن یم چې حد نه لري. او انګریزي خو د پخوا نه ورته زده وه، انګریزي خو د پخوا نه ورته زده وه، د قاضي زامن حکومت باندې پوهېږي. په ما کې بل څوک د ګویا ساهدا، په ما کې بل څوک د ګویا ساهدا، زه وایم زه یم خدا زه هم نه یم، خنو بیا څه یمه زه څه هم نه یم. مشاعره کې ښځینه او نارینه شاعرانو که څه هم داسې مشاعرې ګټورې وبللې، خو وایي څومره چې لازمه ده دې ولایت کې د شعر او ادب برخې ته نه کار شوی او نه دوی ته چا وخت ورکړی. دوی د اطلاعات او فرهنګ ریاست له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې دې برخې ته ځانګړی ځای او منظم پلان جوړ کړي، څو په دې ولایت کې د شعر او ادب برخه یو ځل بیا تاند او په پښو ودرېږي. بعضې وخت دا مشاعرې داسې لږ د چا د تاثیر لاندې هم واوسي او عام خلکو ته باید پکې ګډون ورکړل شي، ځوانان باید تشویق شي. زموږ لکه چې مخکې مال ته چا نه مسایوال خویندې باید تشویق شي، خویندې ډېرې ښه شاعران دي، خویندې لرو. دغه مشاعره که دوامداره شي او نورو خویندو ته هم پکې باید برخه ورکړل شي، دا به ډېره زما په نظر ښه وي او دا باید دوامداره شي. اقلا په اونۍ کې خو یو ځل که نه په میاشت کې خو 2 ځلې اوسېږي که نه، ځکه هغه زموږ شاعرانو خویندې ته هم باید په دې کې ډېره برخه ورکړل شي. ما چې ولیدل ټول نارینه زموږ ورونه او داسې نه ده چې زموږ شاعرانې خویندې نشته، موږ ډېرې پیاوړې خویندې لرو، هغوی د هم پکې برخه واخلي. د اطلاعات فرهنګ نه مو دا هیله ده چې باید داسې مشخص ځایونه ورته جوړ شي که نه، چې تر څو دا مشاعرې ډېر قوي شي. دا اوس هم قوي ده خو له دې نه هم باید قوي شي. د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوږیاڼی وایي داسې مشاعرې کولی شي چې د خلکو په ژوند کې یو ډول مثبت بدلون رامنځته کړي او خلک ښه ژوند کولو ته وهڅوي. نوموړی په داسې مشاعرو کې د خلکو کمرنګي او د نه راتګ لامل په تیر وخت کې د شعر او ادب برخې د سرلارو او مبارزو ترمنځ نه همغږي یادوي. خوږیاڼی ژمنه کوي چې له دې وروسته به د شعر او ادب برخې ته ځانګړی کار وکړي او دا برخه به د کمرنګۍ نه د جم و جوش حالت ته راوګرځوي. زموږ فرهنګ پالو او ادیبانو په ننګرهار کې دومره کار کړی چې د دغې نوم لپاره ډېرو دښمنانو او د فرهنګ دښمنانو بالخصوص کار کړی چې موږ نه دغه لوی څادر واخلي. خو خوشبختانه د ننګرهار فرهنګیانو او بالخصوص ادیبانو په ډېر یو لویه ادبي څپېړه د هنر او د فرهنګ منکرانو ته یې داسې یو څپېړه ورکړې چې تر نن ورځې پورې غوږونه په شور دي. نو موږ به انشاءالله دغه سلسله جاري ساتو، دا زموږ یو له مهمو مسؤلیتونو دي او د دې لپاره زموږ پوره ژمنتیا ده. ننګرهار کې دا لومړی ځل نه دی چې داسې یوه مشاعره د شعر او ادب مینوالو له لوري په بې خوندۍ او پیکه ډول ترسره کیږي، بلکې له دې وړاندې هم داسې مشاعرې ترسره شوي چې خلک یې لامل د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو بېغوري او په شعر او شاعرۍ کې معیار ته نه پاملرنه یادوي.